بنده په کم حالت کې الله ته ډیر نږدې ټولو حالتونو کې الله ته د نزدېکت حالت چې دی هغه سجده ده. ځکه په ټول وجود کې اشرف او عزتمن اندام چې دی هغه تندی او سر دی او دا مخلوق دا ځمکه یو کمزوري مخلوق دی. نو چې سړی یو عزتمن تندی راوالي او په کمزوري مخلوق باندې کیدي په دغه ټیم کې بنده الله ته ډیر نږدې وي. دا الله ته د نزدېکت ټیم دی چې کله سجده لګی سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زمو ډیر اوچت دے. نو دا سجدی نه دا تندی مر اوچت وای دا حالت الله ته ډیر نږدې دی. نو مونږ لکه د کارغه په شان ټونګو سر زر اوچت ته به وایي ځمکې ورله کرن ورکه چرته دې کې کرن دی په دې نه دی پوه چې دا حالت الله ته څومره خوښ دی چې د سجدې په حالت کې زه الله ته مې تندی لګولی او ناری وخم چې سبحان ربی الاعلی. دا ځکه الله ته خوښ دی چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ورسره څه کوي څه نعمت دی نه الله علي. لکه سړي ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خفه دی. چې کله د بنده نه الله خفه شي کور تی نه علي نه گاڑی تی نه علي نه جیداد نه اخلاص کی نه بیماری پی راولی نه د الله د ناراستیا دلیل دی چې کله بنده نه الله خفه شي نو الله تی نه د سجدي توفیق والی دی سجده التنده الله ته نه لګي دا د الله د ناراستیا دلیل چې پنځه ټیمه دی الله ته تنده لګي شکر وباسه الله ته خوښي او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کنه نه لګي پته لګي چې الله ته ناخوښي یو ټیم دی تنده الله ځان ته نه پرېږدي. الله درنه د سحر د مانځه د سجدې توفیق اغستی سحر دی الله تندې ځان ته نه پرېږدي معلومیږي دا الله درنه خفه شوی دی چې ستا تندې الله ته نه لګي. څلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي. په اعمالو دې لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه الله درنه خفه دی چې په څه وجه خفه دی چې تندې دی الله ځان ته نه پرېږدي دا تندې الله بیا ځان ته نه پرېږدي.